ننګرهاریان د کابل جلال آباد د دوهم لین سړک د پاتې کارونو د بشپړېدو غوښتنه کوي. پر دغه سړک د پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دې سړک پر جوړېدو به کابل ته د تلونکو مسافرو د مرګ ګواښ کمېدو ترڅنګ په سلګونه کسانو ته هم کاري زمینه برابر شي. خلک وایي د دغه لوی لارې جوړېدو ته اوس هم سترګې په لار دي او هیله مند دي چې ژر به ورغول شي. مخکې ډېر مشکلات وو د خلکو دپاره او د موټروانانو دپاره ځکه چې هغې نه به موږ کله سودا رابار کړله نو موټر به دوه درې ځایه وارث کوو په لار کې او هغه سودا چې کوم به بار کړی هغه به مروغه نه رسېدله څوک به چت و ډبې به شکېدلې وو نور مشکلات به ډېر زیات وو د خلکو دپاره او د موټروانانو دپاره مشکلات زیات وو. الحمدلله دې سړک سره اوس دا ټول مشکلات الله پاک حل کړي دي. منطقي ډېر زیات ورسره کړی 100% پوره 100% پرمختګ دی ورسره کړی ده او موږ دا غوښتنه غواړو چې نور هم ښایسته جوړ کړي او جوړ سي راته نو سیمو کې پاتې د هغې باندې لږ لږ کارونه سي او نیمایي پاتې د هغه بیا چې هغه هم جوړ سي. د ننګرهار چارواکي بیا وایي تر دې دمه د یاد سړک 33 کیلومتره اساسي جوړ شوی او د پاتې برخې کارونه یې لا په ټپه ولاړ دي. دوی وایي هڅې پیل کړي څو ژر د پاتې سړک چارې هم پیل کړي. چې د 106 کیلومترو سړک نه 33 کیلومتره سړک دوی پوخ کړی دی متبقي د 15 کیلومتره سړک پاتې دی. نو دې په تېر نظام کې د هغې داسې غوښتنه درلودله د دې نه چې کار ته چټکتیا ورکړي سرعت ورکړي ولې هغوی ونه شو کولی بیا په دې کې د وخت رئیس جمهور دغه قرارداد پسه کړ هغوی کول چې دوباره دغه اعلان ته وسپاري او د هغې په ډیزاین او په سروې او تخنیکي مسایلو کې څه ستونزې هم وي چې موږ بیا په هغه وخت کې تقریبا 23 کیلومتره سړک په اساسي شکل باندې سروې کړی دی. 60 کیلومتره سړک د اسلامي امارت په راتګ سره کارونه تر اوسه پورې په ټپه باندې ولاړ دي. نو د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 106 کیلومتره اوږدوالی لري او کلونه کېږي چې خلک یې بشپړ جوړېدو ته هیله مند دي. وبه لیدل شي چې د یاد سړک پاتې چارې کله پیل او په څومره وخت کې به یې چارې بشپړې شي.